د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه پاکستان ولې منډې ترړې وهي او تازه څه ویل شوي. سلام ستړي مشئ. په افغانستان کې د طالبانو واک ته د رسېدو راهیسې پاکستاني چارواکو په پرله پسې توګه نړۍ دې ته هڅولې چې د طالبانو په برخه کې واقعیتونو ته وګوري، حوصله دې ورسره وکاندي. اوان دا چې نړۍ دې ته هڅولې چې دغه ډله دې نه منځوي کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د متحده ایالاتو د پیسو د نړیوال وجهي صندوق او نورو هیوادونو نه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمني هر څومره ژر چې کېږي ازاده کړي. چې د هغه په قول په افغانستان کې وضعیت عادي شي. د افغانستان شاوخوا 9.8 میلیارډ ډالر شتمني امریکایانو کنګل کړي او نه پرېږدي چې طالبان ورته لاسرسی پیدا کړي. ځینې خلکو اوس په دې اړه کمپاین پیل کړی دی چې دغه پیسې د امریکا خوشي کړي تر څو په افغانستان کې د اقتصادي بحران او د یوې فاجعې مخنیوی وشي او اقتصادي چرخ تاو شي او افغانان تر یوه حده له فقر او بېوزلۍ خلاص او کاروبارونه شروع شي. خو ځینې بیا د دې پیسو په اړه وایي دا کومې پیسې چې نړیوالو بندي کړي دي دا پیسې زموږ د نغدي واحد یا افغاني پشتوانه یا تضمین دی. که دغه پیسې کمې شي یا مصرف شي افغاني ثبات له لاسه ورکوي. دغه راز افغانستان په نړیوالو معاملو کې اعتبار له لاسه ورکوي. په افغانستان کې بهرنۍ پانګونې ته په بهر کې د ضمانت اړتیا وي هغه ضمانت له لاسه ورکوي. ځینې خلک نظر لري چې پاکستان خو چې دې پیسو راخلاصېدو ته خوشحاله دی خو په بربادۍ مو خوشحاله دی، کنه دا پیسې د خوراک نه دي. په هر حال ځینو بیا له اسلامي امارت غوښتي چې بدلې لارې دې وګوري تر څو اقتصادي چرخ ته وخوري. پورته نظرونه مو له ټولنیزو رسنیو ځینو اقتصادي پوهانو راخیستي. قضاوت به یې په اړه تاسې ته پرېږدو. ستاسو په نظر د دغه پیسو برخلیک باید څنګه شي؟ په نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بیا ستاسو چوپړ ته راځم. پرې بخښنه خدای مو سپارم. د الله په امان.